خپل نوم مې عامل جان دی، د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او عمر مې 40 یا 2 کم 40 کاله دی او داسې وښایه چې قد مې 2 متره 10 سانتۍ کم زیات دا شی دی او د پښې لمبار مې چې دی دغه مقصد 14 خوړ شو کې دی. دغه ډېر وخت د میګ بوټي نه سپلای دلته نه پیدا کېږي، اکثره د خارجي بوټي نه چې دي خپل پردی ډېر دی خارج کې دایر ولګي او مقصد په دې کې دی چې میرا خو دا منطقه چې ډېره غریبه منطقه دی تڼۍ، خو بیا میګ په ډېره غریبه کوي یا میګ مبارزه ورسره کوي. نن داسې 13 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې په پاکستان کې مې اووم اتم پیره سبا کیلی دی، داسې په لوښو په یو بل شي پیږم. یس امارت کې مریضونه مې بولی وي پېښور ته، بیا د صدر بازور کې سره ګرځېدي، بیا نه خو مو خو زوم ته نه وي دا نه سوچ چې زه جګ یم، زه چې که نه را جګ خلک شته په نړۍ کې په هېوادې کې. بل ملګری مار سره و، هغې دا خبره وکړه چې مقصد د خال کسه مو ته و چې خال څه کوي، خو مو ته چې خپل کور وي خپل مقصد ته ځو نرسوه. ده وویل چې بل سړی روغی وویل چې ماما مو سره یو عکس وبوسه. ما چې بو چې روشه چې ودرېدم عکس مې استو په دغه وخت کې ویله جانه چې نه قسم بیادبي ده نه وي، نه یې جینکۍ خورې شته، نه یې ښځه خورې شته، نه یې سپین ږیرې خورې شته. یو ورو جوړه شوه په زیر کې مخلیک رواتو د دیکانې نه د هوټلې نه ویره خو یولو سار نه چاوي چې عکس وبوسه ولري ته جینکۍ جینکۍ کو میک پښتانه کې خو دا ډېر عیب دی، شرم دی چې د سپلنګای جینکۍ سره عکسینه وبوسي. دا عکسینه سره وبوسي ویره جانه نو دا بل سړی خلیر تخون دي ارتخون دي. مقصد ارتخون د ما دې په خاطر چې مقصد دا جیک سرتینه په پنیره حواله کوي او ورا داغه په کاندار کې نه چې په مزار کې مسره ډېر سړی عکسینه خلې دي، په کوبل کې په خیست کې اس په امارات کې چې زه خیست امارات جن رغلل دا ځکه خلک به ودرېدل چې تیرې شیشه به موټر به مو چې کڅ جرم د کړای دی زه به زون وډر شم او به چې دایر کې شو چې مسره عکس وبوسه ولا کلی کې خال سره وبوسي ژوند ته دا ورکم به ډېر استل یس خو چې لګ د دورې مسره غش به د مخ کې ژوندکی مقصد دې تڼۍ ژوندکی کڅر کې چې تڼۍ ژوندکی نوم دی داسې کلی سپینګیری یا نوم دی او ډېر ښکلی ټیپو کې اتحاد لري می خلک او بل ویره جنه مینه محبت په خپل منځ کې ډېر لري. مقصد د عکسینه سره وبوسي په کلي کې خلک جامې جلګې اجرې ته وتوکې نه توکې دا ډېرې دي. والله کې بازور کټینه خویمونه الحمدلله لنډي دي. زه ډېر وخت په منځکه څوملمه دې په خاطر چې مثال ډېر ډاکټرون داسې نظریه ورکوي خلک وي خیر خال چې په ملا کې ګور نشي نره مې کاټ یې تختې کاټ جوړ کړی دی په د ننګرهار کې پاکې مې تختې چولې دي بس پام د مې ګزاره په نره دولتي کې مقصد د میخل ته جګ کات لرونکي خلک ته ودرېدل که نه تنخې ماشینه ورکولی کېږي، خو یمیک په دولت کې داسې خلک ته خاص توجه نشته. نره هېوادونه چې دي مقصد داسې خلک ته ډېره اسانتیا ورولي ولې چې میک د رادیوي لارې تلویزیوني لارې وروي چې مقصد دا سړی دی په پلمکي هېواد کې دی ته موټر وخوستی دی په میل مصرف یې دولت په غوړه وخوستی دی او ویره جانه د منیر معاش ورکوي ودرېدل دلته په دا دولت کې داسې خاص توجه نه دو کړی میک ته. افغانستان خلک ته خو مو دا پیغام دی چې خپله خوره ته خدمت وکړي، خپله خوره وسوتي، په خپله خوره کې پیسې مصرف کړي، په خپله خوره کې تجارت وکړي چې د ګاونډۍ هېوادې نه میک خلوص شي. او نره هېوادونه ډېر پرمختللي دي چې شی دي چې مثال خپل خلک خپله خدمت ورته کړی دی ودرېدل دې وي نه افغانۍ نه دی لوټ شوی په پاکستان کې داسې خدمت نه دی کړی چې دولت فابریکه جوړه کړه ودرېدل پاکستان یې جوړ کړ نه پاکستانیانو خپل خدمت وکړو، ایران خپل خدمت وکړو خپله خورې ته، چین خپل وکړو. ډېر هېوادونه به داسې وي چې افغانستان نه به سړ ته ازود شوي وي یا به افغانستان سره په یوه ورځ ازود شوي وي، خو مقصد چې کله خدمت کړی دی ودرېدل که نه نن میږ ورته محتاج